پرون په ایډیټ مینو کې و که نه یو به خلاص که ایټبز روم دا به خلاص که صحیح ده په دې کې مو کار هم کړی و ښه دلته راځو سټوري ټو ته تر کومه ځای مو کار کړی و یاد مو ده ریپلیکیټ ټول څه وایي و صحیح ده ایډیټ ګریډ ته راځو دغه ښه دا به ټول به وکړو زه خبره نه ده ښه دا لاندې بیخي ښه ده تر دې ځای خو پوه سوي وای که نه دې کې څه شی ده اډ 2D پریم ته غواړې یو 2D پریم دلته زیات کړي خپل دلته کیدای شي ته ورته اړتیا ولرې صحیح ده 2D پریم ته راسه دلته اوس څه شی درنه غواړي نمبر اف سټوریز څو پوړه دوه به ورکړو دوه پوړه ده صحیح ده دلته زه غواړم یو 2D یو پریم زیات کړم د دې لپاره نمبر اف بیز څو وایې ده در سره وایو شمېرې ورکړه زه ورته وایم یوه وایه ده را سره صحیح ده اوس د بي وای دغه د وایي سور ورکړه پلنوالی څومره دی دا ورته ووایه دا به نه پوهېږم موږ سره څو متره زه به ورته ووایم یو 5 متره به ورکړو هغه چې هر څو یي موږ سره زه ورته وایم چې 5 متره موږ یو 2D پریم پکار ده اوس کالم پراپرټیز کوم سیکشن نه دغه جوړ شوی دی دا ورته هغه کړه زه ورته وایم چې کانکریټ کالم دی صحیح ده او بیم ته به ووایو کانکریټ بیم کانکریټ کالم کانکریټ بیم سمه ده لوکیشن ان پلین د دې په دې پلین کې لوکیشن چیرې ده دغلته دا محورونه په 0 0 کې دي که نه اوس که دلته مونږ ورکو ایکس دا خواته ورکم ایکسو به ورکو 1 متر 1 متر خواته به بیا ماته جوړېږي دا 2D پریم به هلته راته اضافه کېږي بل ریسټرینټ ات بټم په لاندې برخه کې د اتکاوې څه ډول ورکوي فکسډ ورکوي پینډ ورکوي یا هېڅ اتکا نه ورکوي فکسډ به ورکوي سمه ده اوکې دلته وګوره 1 متر اخواته په ایکس باندې همدغه 2D پریم چې دوه پوړه مونږ ورته ویلی و راته زیات څه دلته وګوره صحیح دی او 5 متره مو ورته ویلی و که نه 5 متره 5 متره وایه دا به 5 متره یې اوس وګوره چې دا 5 متره دی که نه ده کیدای شي 5 متره به یې انشاءالله 5 دی که نه یا دلته کیدای شي موږ ته خپله اندازه یې لیکلې ډایمنشن لاین به هغه وکړو چې دلته یې لیکلی دی که نه نشته که نه دې ته یې نه ده لیکلی خپله به ورته وګورو چې 5 دی که نه صحیح ده دا بل موږ سره دا شپږ و دا شپږ دا 5 دلته په متر ده موږ سره اندازه دې باندې وپوهېدئ لکه 2D پریم داسې تاسو ډېرولی شئ ولې څه لپاره ډېرو ځایونو کې تاسې لرئ دا کیدای شي اوس تاسو ولرئ داسې 2D پریم څه که نه ډېرو ځایونو کې هو دلته غواړئ دلته بل جوړ کړي اوس وګوره هو ښه په دې ځای کې زه یو ډېروم صحیح ده دا شپږ و که نه د دې نه مخته یو داسې تا یو پریم لرې ورته ډېری ورته ورکړه صحیح ده یا دا خواته ته غواړې په وای باندې به منفي ورکړو منفي 1 متر دا خواته ته ډېری صحیح ده که نه ښایي ورته اړتیا ولرې داسې خو نه ده چې ښه دلته به کالم او دلته به کانکریټ بیم دا به ورته وټاکو ښه وای باندې زه منفي څه ورکوم منفي 2 به ورکو زه یا منفي 1 متر دا خواته زه راځم په وای باندې صحیح ده مخته دلته راوړم منفي به دا خواته یې وبه چې کوم خواته راځي او فکسډ ورکو ښه بې نمبرس اف سټوریز 2 او نمبر اف بیز څو ورکو یو او بې وای شپږ به پرېږدو صحیح ده شپږ ده شپږ اوکې کوئ دلته ورته وګوره 1 متر دا خواته داسې ښایي په ډېرو ځایونو کې تاسو داسې اړتیا ولرئ دی هغه ته بې له دې چې دلته ګریډ در سره واوسي تاسو دا لیدلی شئ خو ګوره دلته به بیا تاسو دې ستونزې سره به مخ کېږئ چې دغه الیویشن ښایي ونه لیدلی شئ دا چې کوم ځای کې هغه دی در سره دلته وګوره دا کوم ځای کې چې تا دغه پریم ډېر کړی دی ښکاري که نه ته ودرېږئ نه ښکاري که نه ګوره نشته صحیح ده
دا خو هغه درته ښکاري دغه څنډه درته ښکاري دغه الیویشن خپله نسي لیدلی نه سي لیدلی که نه چې لیدلی سي نه هېڅ یې نه نښلوو هلته مونږ ګریډ نه لرو که نه دا ګریډ اوس څنګه کوو د دې لپاره به الیویشن ته راسئ نن به داسې لنډ کار وکړو بیا به چې کله ویو مینو ته راغلو بیا به په دې باندې خبره کوو اوس به وګورو چې کار کوي که نه دې الیویشن ته به نوم ورکړو الیویشن دې ته به نوم ورکړو ای ورته وایم بس ښه E1 به ورته وایو چیرې لاړ ده E1 الیویشن 1 ښه الیویشن 1 چې موږ ورته وویلې کوردینیت سیستم ګلوبل به ورته په وای کې که نه وای کې څه -1 متر دا خواته دی که نه -1 به ولیکي دې ته دې باید پام وي چې دغه واحدات به څه شی دي در سره هماغسې بیا ورکړه یا تې خوا کې ورسره ایم ولیکه هر شی سوي په هر شي باندې ته ورکوې بس بیا هم درته کنورټ کوي پروګرام اوکې که او اوکې که اوس وګوره لیدلی سي دا الیویشن وینې هلته وګوره دلته الیویشن ته راسه الیویشن یو اوس خو لیدلی سي که څه ستونزه خو نه لري ښه تاسو داسې هم کولی سئ ښه دا خبره خلاصه چې یو دیوال دلته راوړئ دا به زه ختم کړم نور صحیح ده که نه او بله خبره که دا خبره مې مخکې نه وي درته کړې لکه په اټوکیټ کې دا خوا نه چې راځې که نه اټوکیټ کې هم فکر کوم داسې ده چې هر شی د دې په دغه چې زه کوم سلیکشن اخلم او چې په دې منځ کې راځي بشپړ چې راځي هغه به راته سلیکټ کوي او له دا خوا نه چې راځو چې د هر دلته چې هر ابجکټ اوسي د دې لاندې هر الیمنټ اوسي هغه به موږ ته سلیکټ کوي د دې لاندې چې راځي ګوره صحیح ده ښه دا خبره او بله سلیکشن کې بیا به وروسته یو خبره درته وکړم هغه خبره بیا اړینه ده چې باید په وغږېږو ښه دا الیویشن به زه ختم کړم ډیلیټ الیویشن ښه تر دې ځای وپوهېدئ دا ځل زه غواړم چې یو دلته ټو ډي پریم و په ټو ډي پریم کې یو ټو ډي پریم و یو ټو ډي وال و تاسو دیوال هم دلته راوړلی سئ چې دیوال هغه کوي ورته وایه نمبر اف سټوریز 2 نمبر اف بیز 1 او 6 متره ورته وایي وال بس دا به ورته هغه سیکشن به ورته وټاکئ تاسو به وال مخکې ډیفاین کړی وي یا دلته مخکې که تاسو ډیفاین کړی بیا دلته راوړلی سئ دلته ګوره وال او که نه وي دلته دیوال جوړ کړه بیا وروسته هغه سلیکټ که اساین مینونه هغه چې تا د خوښې دیوال د هغه سیکشن ورته بیا اساین کړه صحیح دی او پکس ټیټ کاوي ورکړه دلته هماغه خبره ده لکه مخکې مو په 2D پریم کې وکړه سمه ده اوکې کوم سره دیوال دلته زیات شي ګوره وینې دلته ودرېږه درته وایم لږ ځنډ وکړئ ښه دا به سلیکټ کړې دلته ما پیل که دا خواته ښه خو زه دلته به یم پیل کړو یا به اپلای ورته وایي چې دواړه هغه سي د ابجکټ پیل کوم چې ښه وبرېښي وینې دا دیوال په ایکسټروډ کې هم خبره نه ده بیا به خبره په ویو کې کوو ایکسټروډ او دې شیانو باندې که ته وغواړې دا دیوال کنټرول زیډ کوم ځای کې تاسو ساده څه ویلی چیرې په یو وخت کې څلورو خواو په یو وخت کې څنګه کولی سي دلته یو دیوال راوړلی سي بیا بیل کولی سي لکه اوس وګوره یو خو داسې جوړولی یم سي هلته دیوال خپله یې جوړولی سي خو دا په ځانګړو ځایونو کې ښایي تاسې پکار سي چې تاسې یې ورکړئ دا هر وخت هم نه چې تاسې هر وخت دا ورکوئ صحیح دی که نه که بیل اول یو دا خواته صحیح ده دوه سټوري ګوره دا ښه په ښه دا به یو ځل موږ زیات کړو صحیح ده که نه دا خواته په 0 0 0 کې ښه دا موږ سره زیات شو صحیح ده اوس راځو موږ کوردینات خو راته معلوم دي که نه دا څو ده وای 6 دی که نه او نور به 0 0 ونیسو اوس به وګورو چې رښتیا وایي که اصلي ټوکې کوي دلته به وای 6 دی که نه صحیح دی او دا نور 0 0 دی اوس به وګورو هلته زیات شو اوس راسه دا خواته تاسو کوردینات ورکړئ دغه د دغه ټکي کوردینات درنه غواړي صحیح ده اوس همداسې ورته هغه کولی سي ټول یوه خبره ده خو زمونږ ښه دا ځل نور خو ځانګړنې هماغه دي د تیر په څېر خو راځو اکس دلته دا موږ سره 6 دی اکس هم که نه اکس به 6 ورکړو صحیح ده 6 شپږ هم چې ورکړه ګوره دا اوس داسې نه ده دلته 6 ګوره په دغې نقطې کوردینات د دې زینه خواته درته جوړوي 6 وای به هم څه ورکړو 6 به ورکړو بیا به سم سي که نه وبه ګورو که نه چې
ښه کنټرول زیډ ایکس شپږ وایم شپږ دوه ور به کو چې راځي که نه راځي ښه ایکس موږ څه ورکړی وو شپږ او وای به هم څه ورکو بیا به دغه نقطې نه داسې راته جوړ کړي په یو لور باندې ګوره ته ورته وګوره ښه اوس وګوره که زه دلته شپږ ورکړم که نه دا خو د دې یو بیا به هغه ځینه به یې راته پیل کړي ورته وګوره هغه ځینه یې راته پیل کړي داسې نه راځي چې داسې راته جوړ کړي صحیح ده که نه ځکه داسې آپشن کلیویشن ته تغییر ورکړم څه وایم چې داسې راسي فکر نه کوم ځکه دا د لومړي د دغه نقطې کوردینات دي که نه چې تا اول ورکوې دغه څنډه کې چې راځي د دې نقطې کوردینات ورکولی سي او داسې برابر چې راسي یا ښایي ډېر فکر وکړي ښایي یوه لاره ولري چې هسې جوړ کړي او که هېڅ هم جوړ نه سي بیا هم لارې شته که نه موږ سره ډراوال کولی سي صحیح ده هماغسې جوړ کړي ډراوال ښه په دې باندې وپوهېدئ بل راځو هغه ته راځو اډ 3D پریم دا به له منځه یوسو چې ګډوډي رامنځته نه کړي صحیح ده 3D م تاسو ډېرولی سئ دلته اډ 3D پریم په 3D پریم کې ګوره دا دواړه سیدې سټیل پریم پورې اړه لري او دغه څلور سیدې کانکریټ پریم پورې هلته دا ټمپلیټ په بل ځای کې هم راځي ښه بیا به هلته ووایو بیل اوس یوازې زه به یو 3D پریم به راواخلو دا به راواخلو پلیټ سلب راخلې یا دا ټو وی ریبټ سلب راخلې چا شی ورته کوم یو راواخلم دا به راواخلم ښه دا چې راواخلې دې کې کومې خبرې دي اوس وګوره لیفټ ایج ډسټنس دلته وګوره دا لیفټ ایج دی کیڼ لوری دی صحیح ده کیڼه غاړه ده او داسې د ښۍ غاړه ده دغه خوا دلته څومره واټن باندې دغه سلب راباسي او د سنټر نه یې درته شمېري دا خواته څومره راباسي ورته ووایه دلته په متر دی که نه اوس 10 سانتي وتلی زه ورته یم نه 10 نه 0.4 سانتي او ښي لور ته دا خواته هم دغومره باسو 0.4 تاسو حکمت صاحب وپوهېدئ او په وای باندې هم دغه خبره ده لکه